بلقیس ته چې څه وخت کې د سلیمان علیه السلام خط هغه مارغه یوړو او په روشندان کې ورننه ایستو، په سینه یې ورته کېښو او هغه خط یې پړاو کړو، نو هغې کې لیکلي و چې انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علی واتونی مسلمین. ٹھیک شو، واتونی مسلمین. بلقیس ته دعوت دا نه ورکړی چې غنم راولېږه، جوار راولېږه، جاز راولېږه، فلانې راولېږه، نه، انه من سلیمان یعنی از طرف سلیمان. الله تعلو علی، خبردار چې زور ازمایي را سره ونه کې، واتونی مسلمین، راشه او مسلمانه شه. هغې جرنیلان راوغوښتل چې دا خط راغلی د سلیمان علیه السلام. جرنیلان ورته جنګ کوو، ورځو پې هلکه ما ولې ورځو پې، لکه دا پاکستان کله چغه وایي که نه چې ورځو پې، په ارام کښېنئ، ما ستاسو په کشمیر ورتلم لیدلي دي، په ارام کښېنئ. ما ستاسو په بنګال لیدم ورتللي دي چې درې درې ښکاره یې غول یو یو کړي دي. بنګال چا کټ کړی ما لیدلي دي. ما مخکې به د تورې خبرې نه کوم، ورځو پې. بلقیس بادشاہ و، هغه خبره و دا خط را لیږونکی به یا پیغمبر یا به بادشاهي، که بادشاهي تحفه او ډالۍ ورلیږو راضي به شي او چپ به شي، که پیغمبر وي نو بې د اسلام نه به په بل شي نه راضي کېږي. ټیک شو، بې د اسلام نه به په بل شي نه راضي کېږي. چې تحفه او ډالۍ ورولېږل هغه واپس کړه، چې ما ورته خط کې لیکلي چې واتوني مسلمین، راشه او مسلمانه. بلقیس په خپله را روانه شوه. چې را روانه شوه، سلیمان علیه السلام ورته دایې بایې د پیریانو او دیوانو استقبال ودرولی و، په تخت ورسره کېناسته. نو وایي څه؟ قالت رب انی ظلمت نفسی، خدایا ما دا دومره موده چې ستا د بغیر د بل چا عبادت کړی، ما په ځان ظلم کړی، واسلمت مع سلیمان، اوس مې په سلیمان علیه السلام ایمان راوړو، لیکن د یارې نه لله رب العالمین، خدایا تا د پاره مې ایمان پرې راوړی. دا بلقیس بادشاه شوې کوم ځای کې وه، هغې خو په سلیمان علیه السلام ایمان راوړو او هغه خپل ټوله بادشاهي او سلطنت 12 جنگي جرنیلانو ته لاندې او ور یو جرنیل لاندې 1 لک جنگي فوج و. بادشاه شوی کوم ځای وه. زما عزیزانو دا دعا کوئ چې خدای پردم ساتي، اس نشتا. او الہی آبرو رکھنا، الہی آبرو رکھنا، بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا، بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کچھ نہیں ہوتا بظاہر دوستانہ ہے، زباں پہ دل کا ہے غل، اسلام 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 اسلام، خبر نہیں چې دا اسلام کم ځای کې دی او کم ځای نه را روان دی. دوی دا اسلام وایي څه شي ته، دوی څه ته وایي؟ زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں، پجبا اسلام اسلام او پسرونو کی د کفر بازارونه لگی دلی، چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. ویداغ دا رسول اللہ دا زمانی منافقان دی چې ولار با پا پیغمبر پسی او ترخ کی بے بوتال نیولی. مونگا غی یو سرائی لیوانے شده یو در سلور جمعی مخ کی ما یو ٹکے کڑیو، ماوی مانا بیز دیگر ملامات خلق وی مانا زما دی دا خدای پا ذات قسمی چه پا من سپیم خده، مانا
دا زما الفاظ نه دي، دا مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالی و تبارک چا ورته خط لیکلو چې آپ میرے قبلہ و کعبہ ہیں، نو دے ورته لیکي چې مجھ جیسے روسیا کو قبلہ و کعبہ لکھ کر میرے نفس کو بڑھانا چاہتے ہو، خدا کی قسم میں تو اپنے آپ کو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ ان کے ساتھ ان کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور میرے ساتھ میرے اعمال کا حساب ہوگا۔ من مونږ نه خو سپیم خلی اوس دا بله واورئ، مونږ ټول سړي ښکارو که نه؟ سړي وای که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم، په معنا کې د چارپایو په حساب یم۔ ووایه په ایمان د خره عادتونه مونږ کې شته که نه؟ زمونږ د هلکانو ته ګوره چې په لارې ځي لتې وایي، لکه خر چې غویمه شي که نه تیزونه مچي او لتې وایي. ټیک شو؟ ما ته وګورئ د سپو عادتونه مونږ کې شته که نه؟ چاته به دې څه ویل هم نه وي در پسې بغا کي. د پیشو عادتونه را کې شته که نه؟ ټوله شپه غلې کوو. ٹھیک شو؟ د خنزیر عادت را کې شته که نه؟ د خنزیر په ټولو پلیتو څیزونو کې زیات پلیت ولې دی چې د ده کومه ښځی او بل خنزیر ور سره جوړه شي نو دی پې ژبه وایي او صفا کوي چې تا ډېر ښه کار وکړو چې زما ښځې ته نږدې راغلې. وایي ستا ټول پاکستان داسې دی که نه دی؟ دا دغسې چې کړي اجتماع ته راغلي بزرگان خدای خبره دا دغسې د انتظامیه والا ته خواسته چې روټۍ ځای ته لاړ شي هلته ډېر تکلیف دی. روټۍ بالکل ونه خورئ خدایم خوار که دا همیشه ما باندې دا اعتراض دی چې دا روټۍ خلک په شوق خدایم چپ بانک چې وشي بیا به روټۍ خورئ. دا ګوره راشئ په صدر کې آرمي سټیډیم کې درته وښیم ټوله شپه پکې د ښځو بازار لګېدلی. راشئ د شپې په صدر کې په ښار کې په سړکو رشکې او ټیکسي موټرې د ښځو د عصمت فروشۍ لین پکې لګېدلی چې کومه خره دې خوښه یې پکې کېنوی او بوځی. نن د خنزیر نسل په مونږ کې شته که نشته؟ دې خو وګورئ ما یو خپل بزرګ ته وی چې ته چې وایې چې اسلام 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 قرنا فی بیوتکنا قرنا دا د چا حکم دی؟ قرنا دلته چې تاڼې له ورشي تاڼې له او صدر ټریفک خلاف ورزي دي کړې مرزا داسې چل کړي تاسو ورشئ مرزا صاحب سلام علیکم ته دي تا نړه بوټ وشي قانون دی لاس کې واغستو. اوس دلته مرزا سره د چا قانون دی؟ د چا؟ د لارډ میکالې د انګریز قانون دی. لا پاتې چا یو ګل والا پکې راشي په پناه په خدای چې لا دوه ګله یې لګول چې لا درې لګول او پالخ ته درته لاسم ووایي داسې چې ځان ته لوی ټیسمار خان وی ځان وروسته دې څوک ټینګېدی نه شي. ولی تا د انګریز د قانون خلاف ورزي کړې ده یو مرزا ته جواب نشي ورکولی. نن ستا په ملک کې د قرآن غوندې عظیم کلام خلاف ورزي کېږي لګیا دی. کرنا کلیر کټ آرډر دی د خدای. کرنا فی بیوتکنا ښځې دې په کور کې کینی خبردار چې بارو نه ځي خبردار بلکې په کور کې بم په زوره نه ګرځي چې د پڼو اواز د دیوال نه بار پردی سړی وانه وي.